نیویارک ټایمز د سراج الدین حقانی په اړه. سراج الدین حقانی د هبت الله تر ټولو سخت سیال دی. نیویارک ټایمز لیکلي له هغه وخته چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د طالبانو د اصلي تګلارو بشپړ کنټرول په لاس کې اخیستی، سراج الدین حقانی د هغه تر ټولو جدي او دایمي سیال په توګه راڅرګند شوی او په دې ډله کې یوازینی ناراضه غږ دی. دې ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلي حقانی په خصوصي توګه له 6 نه پورته د نجونو د بیا تعلیم د پیل او د ښځو د بیا کار کولو ته د راګرځېدو لپاره لابي کړی. د دې ورځپاڼې په وینا حقانی له یو شمېر اروپایي هیوادونو د فارس خلیج له سیمې روسیې او چین سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري. نیویارک ټایمز یاده کړې چې له دې امله چې د طالبانو مشر غربي نظریات رد کړي او د لویدوز غوښتنې رد کړي دي، حقانی خپل ځان د پل په توګه معرفي کړی. ښاغلی حقانی د روان کال په لومړیو کې په کابل کې په یو مرکه کې د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي 20 کلن جهاد مو بریا ته ورسولو، اوس مو له نړۍ سره د مثبت تعامل نوی فصل پرانیستی او د تاوتریخوالي او جګړې فصل مو تړلی دی. د نیویارک ټایمز تحقیقاتو څرګنده کړې چې ښاغلی حقانی او کورنۍ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې پر مهال په څو ټکو یې له امریکا سره د اړیکو غوښتونکي وو، خو امریکایي چارواکو تر ډیره د حقانی ډله رد کړي او د جګړې پر مهال یې له دې خوا ډلهییزې وژنې او له امله یې نه جبرانېدونکي او نه د باور وړ بللی. د نیویارک ټایمز راپور له مخې د 2010 کال په شاوخوا کې حقانی ډلې په پټه له امریکایي چارواکو سره لیکونه تبادله کړي. ښاغلی حقانی د نیویارک ټایمز له خبریال سره تر 3 ساعته زیات مرکه کړی. ښاغلی حقانی د خپل ځوانۍ په اړه هم ویلي چې د خپل پلار سره د لیدو لپاره افغانستان په ختیځ کې د مجاهدینو روزنیز کمپونو ته تلل د هغه لومړني یادونه دي. دوستانو، دا و تر نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.